د پاکستان بل ظلم افغانانو سره. پاکستان پر افغان ټرانزیټي مالونو 10 سلنه محصول لګوي. افغان سوداګري دا پریکړه ناقانونه بولي. پاکستان کې ګمرک چارواکي وایي د افغانستان لپاره د دې هیواد له لارې پر وارد شوي ځینو سوداګریزو توکو 10 سلنه پروسس یا مالیه لګولې ده. د افغانستان د سوداګرۍ خونې یو مشر خانجان الیکوزی بیا وایي د پاکستان اوسنۍ پریکړه قانوني نه ده او د ټرانزیټي سوداګرۍ له اصولو سره په ټکر کې ده. د هغه په وینا دا چاره به په افغانستان کې د توکو نرخونه لوړ کړي. خو پاکستانی چارواکي د دې چارې هدف بیرته پاکستان ته د هغو توکو قاچاق او پاکستان بازارونو کې د پلور مخنیوی بولي چې د افغان ټرانزیټ سوداګریزې هوکړې له مخکې افغانستان ته د پاکستان بندرونو له لارې واردېږي. د پاکستاني رسنیو په ریپورټونو کې د پاکستان ګمرکونو ادارو د اعلامیې له قوله ویل شوي چې د افغانستان لپاره د وارد شوي توکو اصلي بیې ته په پام به دا 10 سلنه مالیه لګول کیږي او دا پیسې به په مقدماتي ډول اخیستل کیږي. د بیکرې چمتو شوي خواړه او خواږه شکولات پیزار بېلابېل ماشینالات کمپلې په کورونو کې کاریدونکي ټوکران او کالي هغه توکي دي چې پاکستان حکومت به پرې له افغان سوداګرو 10 سلنه مالیه اخلي. ریپورټ کې ویل شوي چې پر هغو توکو به نوې مالیه نه لګول کیږي چې د روانې اکتوبر میاشتې له 3 مخکې د افغانستان ټرانزیټ هوکړې له مخې راغوښتل شوي دي. د دې ریپورټ چمتو کېدو تر مهاله په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو د پاکستان تازه پریکړې په هکله څه نه دي ویلي. خو د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الیکوزی بیا د پاکستان دا پریکړه د سوداګرۍ او ټرانزیټ له نړیوال قانونه سرغړونه بولي او په خبره یې هیڅ یو دریم هیواد حق نه لري چې په وچه کې د ایثار افغانستان پر ټرانزیټي توکو له خپل لوري محصول ولګوي. ښاغلی الیکوزي د بي بي سي له سپین تړي سره یوه مرکه کې په دې هکله د خبرو پر مهال د پاکستان تازه پریکړه یوه پلمه وبلله.